السلام علیکم ګرانو کتونکو. کله چې تاسو فیسبوک استعمالوئ نو ستاسو مخې ته زیاتره آیډیانې داسې راځي چې دغه آیډیانو کې د پروفایل دغه نوم چې وي د دغې نه لاندې دغسې ښایسته ښایسته ډیزاینونه وي. نو که تاسو هم غواړئ دغسې ډیزاینونه په خپل پروفایل کې ولګوئ، یعنې په خپل موبایل کې تاسو کولی شئ په یو کلیک باندې دغسې ډیزاینونه په سلهاو سلهاو جوړ کړئ. نو تاسو که غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. تاسو به زده کړئ چې څنګه کولی شو موږ دغسې ډیزاینونه په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی، تاسو کولی شئ ډایرکټ د پلی سټور نه انسټال کړئ. نو تاسو به په پلی سټور کې سرچ کړئ کول ټیکسټ اینډ سټایل. چې کله هم دغه سرچ کو دغه اول نمبر اپلیکیشن به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم پې کلیک وکړو دغه به تاسو انسټال کړئ. نو دا به تاسو د موبایل سکرین ته راشي. نو دلته به تاسو بیا سمپل په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. نو دغه اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې کولاو شي. دلته تاسو ګورئ ډیر آپشنز دي. نو تاسو به په دغه ټولو کې کولی شئ دغه ډیزاینونه جوړ کړئ. نو دغه اول نمبر آپشن باندې زه کلیک کوم. دلته تاسو ګورئ چې ډیر زیات ډیزاینونه دي. نو په دې کې تاسو په خپل خوښې باندې هم کولی شئ ډیزاین جوړ کړئ. نو تاسو ګورئ چې دغه څو آپشنز دي، دغه زه راخلم او دغلته یې ډیزاین کوم، دغلته یې جوړوم. نو دغسې په دې نور کم آپشنز چې دي نو په دې کې هم تاسو کولی شئ دغسې ډیزاینونه جوړ کړئ. نو زه بیا کېږم دغه دویم نمبر آپشن باندې کلیک کوم. دلته تاسو کولی شئ چې خپل نوم ولیکئ او خپل نوم ته بیا قسمه قسم ډیزاینز دغسې ورکئ. نو تاسو ګورئ دغلته زه دغه نوم لیکم او دغه انسي چې تاسو ته ښکاري نو دغه یو کې ویل ویل دغسې ډیزاین دي. نو تاسو چې کوم انسي باندې کلیک کوئ دغلته به هغسې ډیزاین جوړیږي. نو دې نه زه بیا کېږم او په دغه بل آپشن باندې کلیک کوم، دغه ډیکوریشن باندې. نو تاسو ګورئ دغه ډیکوریشن ما کلیک کو. په دې کې اوس ډېر زیات ښایسته ښایسته ډیزاینز دي چې خپله جوړ شوي دي. تاسو کولی شئ سمپل دغه ډیزاین راواخلئ او دغه آپشن کلیک کړئ، دغلته واپس ډایرکټ دغه ډیزاین جوړیږي. نو که بیا تاسو وغواړئ دغه ډیزاینونه تاسو کافي کړئ نو دغه کاپي آپشن به کلیک کړئ. نو دلته تاسو ګورئ چې په دې کې نور هم دغسې ډیر آپشنز دي، ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه پکې دي. نو تاسو کولی شئ په اسانه طریقې سره په دغسې یو کلیک باندې د خپل پروفایل لپاره دغسې ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړ کړئ. نو تاسو ګورئ چې دغه ډیزاین ما جوړ کو. نو تاسو کولی شئ ښه قلاره باندې د خپل پروفایل لپاره ښایسته ډیزاین جوړ کړئ. نو دې نه زه بیا کېږم او په دغه بل آپشن باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ چې دلته هم خپله جوړ شوي دي دغه ډیزاینونه چې په دې کې ډیر زیات ښایسته ښایسته ډیزاینونه شته دي. نو تاسو به سمپل دغه باندې کلیک وکړئ او دغه کافي آرټ به کلیک کړئ. نو دغه به کاپي شي. نو تاسو بیا کولی شئ خپل فیسبوک پروفایل کې دغه ډایرکټ پیسټ کړئ. نو دلته تاسو ګورئ چې ډیر زیات ډیزاینونه دي او ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه دي. چې کوم ډیزاین هم بیا ستاسو خوښ شو بس تاسو به سمپل په هغې ډیزاین باندې کلیک وکړئ او خپل فیسبوک پروفایل کې بیا دلته پیسټ کړئ. نو تاسو ګورئ دلته دغه نور هم آپشنز دي. په دې هر یو آپشن کې جدا جدا ډیزاینونه پراته دي. نو که دلته تاسو خپل نوم ولیکئ، که هر نوم تاسو غواړئ دلته ولیکئ نو دغسې دغه نوم په دغه انداز کې دلته جوړیږي. نو تاسو کولی شئ چې دا هم بیا کافي کړئ او هلته پیسټ کړئ. نو دغه بل آپشن زه کلیک کوم، دغه آرټ آپشن واپس کلیک کوم. نو په دې کې یو ډیزاین دی چې هغه زه کاپي کوم او هلته یې پروفایل باندې پیسټ کوم. نو تاسو ګورئ په دې کې زه دغه ډیزاین ګورم. نو دلته دغه ډیزاین زه کاپي کوم. نو دغه ما کافي کو. اوس به تاسو دغسې خپل فیسبوک پروفایل کولاو کړئ. نو تاسو ګورئ دغلته د مخکې نه ما دغه ډیزاین ورکړی دی. په دغه باندې زه کلیک کوم او چې کله پې کلیک وکم نو دغه ایډیټ بایو به کلیک کم. نو دلته اوس دغه کمزول ډیزاین چې دی دا ټول زه ختموم او دلته دغه نوی ډیزاین ورکوم. کوم ډیزاین چې اوس ما دغه اپلیکیشن کې کافي کو. نو تاسو کولی شئ د خپلې خوښې چې هر ډیزاین ستاسو خوښ وي تاسو یې کولی شئ کافي کړئ او دلته بیا په دې ځای کې پیسټ کړئ. نو تاسو ګورئ چې دغه زول ډیزاین ما ختم کو او دلته دغه ډیزاین زه اوس کافي کوم، پیسټ کوم یې. نو دغه سیو آپشن به بیا کلیک کړئ. چې کله مو په دغه آپشن باندې کلیک وکړو نو دغه ډیزاین به ستاسو فیسبوک پروفایل کې دلته ښکاره شي، دلته به راشي.
نو تاسو ګورئ چې دغه ډیزاین دلته ما پیسټ کو. نو تاسو کولی شئ د خپلې خوښې چې څومره هم ښایسته ډیزاین تاسو جوړولی شئ، تاسو یې دغلته په دغه اپلیکیشن کې جوړ کړئ او دلته بیا خپل پروفایل کې ولګوئ. نو ګرانو دوستانو امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي خامخا یو لایک ورکړئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته راشي. تر بلې ویډیو د الله په امان.